په ولسي جرګه کې د پلچرخي رئیس جمهور چې و مولوي صاحب ترخیل و، د دیشب رئیس جمهور چې و علاګل مجاهد و. په دې سبز کې به که په یو بټۍ کې یو خښته کېښودل کېده ټکس به یې علاګل مجاهد ته ته، که په پلچرخي کې به یوه کراچۍ د سړک په سر ودرېده ټکس به یې مولوي ترخیل ته ته. که په دشت برچي و یا د چاردي کابل خواته به یو چا کور جوړوه نو د یو وکیل لاس به یې نیوه. که په ننګرهار کې به یو مامور مقرر کېده د مسلمیار صاحب کور ته به ورته. که په خوست کې به یو مامور معلم مقرر کېده بیا به یې د اصولي لاس ماچي کوه تر څو مخالفت یې ونه کړي. همداشان په هرات کې، همداشان په هر ولایت کې یې د بدماشانو ډلې، د غاصبینو، د مفسدینو په کابل کې 10 زرې موټر او بدبختانه په 3 کاله ولسي جرګه کې چې زه هم ډېرې کمې ورځې به وې چې موږ به نصاب پوره وو، ټول به په شرکتونو کې، په سفرونو کې، په شخصي تجارتونو کې مصروف وو. ولسي جرګې ته به ډېر کم راته. که نه یې منئ رامکي صاحب راځئ یو اخلاقي جرأت را سره وکئ او لاړ به شو د طالبانو اوسنۍ ادارې نه به خواهش وکړو د ولسي جرګې د وکیلانو حاضري دې راوړي، مطبوعاتو ته به یې ورکړو.